یو پاکستاني خپله ښځه په قمار کې بایللې. په پاکستان کې یو کس خپله ښځه په قمار کې بایللې وه او بیا یې غوښتل چې په زوره یې له هغه کس سره ولېږي چې له ده سره یې قمار کوو. پاکستاني پولیس وایي چې دغه کس یې نیولی دی او اوس له دوی سره په بند کې محکوم دی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د چانیوټ ښار یوې ښځې پر خپل زوم په پولیسو کې عریضه کړې چې زوم یې د ده لور په قمار کې بایللې وه او بیا یې غوښتل چې په زوره یې له هغه کس سره ولېږي چې ده ورسره قمار کوو. پولیس وایي چې یاد کس یې نیولی دی. سمیره قمر پولیسو ته ویلي دي چې لور یې مهوش 3 کاله مخکې له علي رضا سره واده کړی و او ډېری وخت به یې ورسره تاوتریخوالی کوو. هغه زیاتوي د شنبې په شپه یې زوم کور ته راغی او مهوش ته یې ویل چې ده په قمار کې بایللې ده او د ده له ملګري سره دې شپه تېره کړې. ښځې یې ترې انکار وکړ او د هغې په انکار علي رضا ته قهر ورغی او په چاقو یې ووهله. مهوش په چیغو باندې د کوڅې خلک راغلل او ښځه یې له خاوند څخه بچ کړه خو خاوند یې په تېښته کې بریالی شو. یاده ښځه چې پولیسو روغتون ته ولېږله نو د هغې په مخ او بدن د ټپونو نښې وې خو تر نیولو مخکې علي رضا پولیسو ته ویل چې په خپله ښځه یې شک درلود چې له نور خلکو سره یې اړیکې لري. نو د همدې لپاره یې غوښتل چې د خپلې ښځې موبایل وګوري خو هغې ورته خپل موبایل نه ورکوه. پولیس وایي چې تورن د نشې، قمار او د خپلې ښځې د بایللو څخه انکار کړی او دا یې هم ویلي دي چې له خپلې ښځې سره هیڅ تاوتریخوالی نه دی کړی. پولیس وایي چې لا هم دا څېړنه کوي. دا لومړۍ پیښه نه ده او د پاکستان په پنجاب ایالت کې دې ته ورته ډېرې پیښې هر وخت د رسنیو د سر ټکي ګرځي. څو ورځې مخکې د پنجاب په یو بل ښار کې هم یوه پیښه رامنځته شوې وه چې خاوند له خپلې ښځې غوښتلي وو چې د ملګري ته دې نڅا وکړي خو ښځې انکار کړی و او بیا یې خاوند د ملګرو په مرسته خپله ښځه وهلې وه، لوڅه کړې وه او ویښته یې ترې خریلي وو. یادې ښځې پولیسو ته دا هم ویلي وو چې د خپلو نوکرانو په وړاندې هم لوڅه کړې او هم یې ورسره تشدد کړی و.